په جنیوا کې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د اسلامي جمهوریت سره یوې هوکړې ته رسیدل غوره ګڼي او که وروسته یې هوکړه ونشي نو دا به د ایرانیانو لپاره بده ورځ وي. په دې حال د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیګس له خبریالانو سره په مرکه کې وویل چې تهران فرصت لري ترڅو واشنګټن سره یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړه دا هغه پایله ده چې د امریکا ولسمشر یې غواړي او که تهران یوې هوکړې ته ونه رسیږي نو وروستۍ پریکړه به د ډونالډ ټرمپ په لاس کې وي. په ورته وخت کې د هند حکومت په ایران کې خپلو اتباعو ته ویلي چې ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. په دې حال د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز امیر حاتمي ویلي چې متحده ایالات په دې فکر کې غلط دی چې اسلامي جمهوریت په یوه بېچارهګۍ حالت کې دی. هغه زیاته کړه چې لوی ایران د ماتېدو نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند اسماعیل بقایي په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې هر ډول تیری ته به قاطع ځواب ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې د تسلیمېدل کلمه د ایران په قاموس کې شتون نه لري. اساساً هم منش و کنش ایرانی ها نشون داده که با تسلیم میانه‌ای ندارند. خواست ملت ایران به ویژه در این 47 سال عزت و استقلال و احترام به حرمت تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران بوده. از لحاظ حقوق بین الملل اساساً صحبت کردن از تسلیم با همه اصول و قواعد حقوق بین الملل مغایر هست. په دې حال سره د امریکا او اسلامي جمهوریت ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې په ورځ ټاکل شوی او داسې انګېرل کېږي چې دا خبرې اترې د یوې جامع هوکړې او یا د یوې جګړې د پیل لپاره تر ټولو پرېکنده خبرې اترې به وي.